محترم قیوم صاحب د پښتونخوا سیکرټري او نور مشران ستاسو د ټولو په اجازه ګرمي دا تقریر نه کوو ډیر په تکلیف سواسته لنډې یو دوې خبرې درته عرض کوم باید په دې پښتانه لږ چورت وواسطه دا خبرې وار واسطه یوه خبره عزیزانو لکه څنګه دلته مخکې هم یاداشت وسو چې تر څه وخته دا بدبخته کرښه د پښتانه په منځ کې موجوده وه چې نوم یې ډیورنډ لاین دی زموږ مرګونه به چالان وي زموږ مرګ نشي درېدای یو پر دې باید چې هر پښتون اوس سنجیده سوچ وکړي او بله خبره د چمن د واقع په حواله ده په چمن کې به بیخي ډېر مړي وو د چمن به دونې مړي وو چې په حساب یې ستړی وې که چېرې افغان ملي اردو مه وای او دوی میدان ته مه وای راټوپ کړي شاباش دی د ملي اردو پر غیرتمنو افسرانو پر غیرتمنو سربازانو افرین ورته ویایو جانانا د ملي اردو چې پرون څه وخت واقع وسپه له اسلام آباد له جیچکیو د کابل سره په تماس کې شو چې باید فوج کار نه ولري د ملي اردو کلي اردو ته کندهار ته مخابره وسپه چې په دې کار ما لري د ملي اردو ټولو افسرانو انکار وکړ خپل مرکز یې نه ومانه ول چې پر پښتنو مرمۍ اوري موږ نه سو کښېنستی موږ به میدان ته وروځو او موږ دا عرضم کابل ته هم کوو که چېرې دغو افسرانو ته سزا ورکړه شوه چې چا پرون غیرت کړی دی بیا موږ د کابل خلاف هم بغاوت کوو په دې د خبر وي او زه عزیزانو دا عرض تاته کوم تاسې سوچ وکئ چې زموږ فوج کم یو دی هغه زموږ فوج دی چې پر موږ مرمۍ چلوي زموږ ماشومان زموږ سیاسیارې زموږ ځوانان زموږ سپین ږیري مري او که هغه زموږ فوج دی چې زموږ په دفاع کې ودرېده زموږ فوج کم یو دی دا زموږ فوج دی دا ملي اردو زموږ اردو ده افرین دی د دوی غیرت ته او داسې یې په مخه راواخسته ګرد یې په اپسیکلانه ناسته د بومبل له تاڼې دا پوستې ګرد یې راواخستې او زه سلام کومه دا غیرتمنو د اردو افسرانو ته وچ انکار وکړ مرکز ته چې قطعا دا نسو منلی چې پر پښتنو مرمۍ اوري او موږ به نور وځو او میدان ته یې راوتانګل او سرونه یې په لاس کې راواخسته تر چمنه یې راورسول تر ښاره پورې دا پنجابي اردو نو زه پښتنو ته دا یم چې زموږ فوج هغه د افغانستان فوج زموږ فوج دی دا زموږ قاتل زموږ فوج نه دی په دې به موږ سر خلاصوو دا زموږ قاتلان دي دا موږ غلامان کوي موږ وژني موږ کوي له موږ رشوت دا فوج زموږ فوج نه دی دا باید چې ګرد پښتون تصور وکړي ډېره مننه غرمه ده ستړي سوي یاست ستاسو په رخصت